بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زموږ استاد چې نن ورځې درس په پاور پوینټ پروګرام کې بلینک پریزنټیشن به واخلو. زموږ درس دی په کلیبورډ ګروپ باندې دی، کټ کاپی پیسټ په سپیشل او په دغه مسایلو باندې به نن خبرې وکړو. ګورئ زه راځم لومړی خبره خو تاسې دا یاد په یاد وساتئ چې کنټرول شفټ ام سره موږ تاسې نوی سلاید اخیستلی شو او کنټرول ان سره چې دی موږ بلینک پریزنټیشن اخیستلی شو. یعنی د بلینک پریزنټیشن او د سلاید ترمنځ فرق دا دی چې بلینک پریزنټیشن مکمل موږ تاسو یو جلا پریزنټیشن اوپن کوي چې شارټکټ یې کنټرول ان دی او کنټرول شفټ ام چې دی په همدغه موجوده پریزنټیشن کې موږ تاسو ته نوی سلاید راکوي او کله هم چې ډیلیټو نو کولی شو چې فرض کړه دغه سلاید ډیلیټول غواړم، فقط کلیک پې وکړئ او کیبورډ نه ډیلیټ بټن پریس کړئ، دا به موږ سره ډیلیټ شي. که چېرته غواړئ ټول ډیلیټ کړئ، فرض کړه دغه ما سره دوه سلایډونه دي، کنټرول شفټ ام سره زه یو دوه سلایډه نور هم اخلم. زه غواړم چې درې سلایډونه ډیلیټ کړم. یو دا سلایډ شو، شفټ پریس کوم او دا م انتخابوم او بیا ډیلیټ پریس کوم، دا به ټول ما سره ډیلیټ شي. نو تاسو کنټرول شفټ ام سره موږ تاسو کولی شو چې په موجوده پریزنټیشن کې یا کوم پریزنټیشن چې موږ یوزینګ کوو او استعمالوو همغلته ځانته یو سلاید جوړ کړو، ایجاد کړو او په کنټرول ان سره چې دی مکمل بلینک پریزنټیشن موږ تاسو ته بل پاور پوینټ پریزنټیشن موږ تاسو ته اوپن کړئ. کله هم چې دغه پریزنټیشن ما ځان ته اوپن کړه، زه راځم دغلته ورته وایم چې فرض کړه افغانستان په اړه زه یو څه معلومات لیکم. افغانستان صحیح ده. فرض کړه زما دغه د پریزنټیشن دا ورته ډیلیټوم بیخي، لکه دا باکس به ورته بیخي ډیلیټ کړو، دا د افغانستان په اړه زما پریزنټیشن ده. کله مې چې دا پریزنټیشن ځان ته دغه بلینک سلاید کې مې د افغانستان نوم ولیکلی، دې څخه وروسته راځم دلته څه نوي سلایډونه دي تیار، ریډیمیډ جوړ شوي سلایډونه دي. هر یو سلاید چې ستا په کار هغه ته کولی شي ایجاد کړي. فرض کړه زه راځم دغه یو ورته انتخابوم ده او بیا ورته وایم چې provinces of افغانستان ورته لیکم، یعنی د افغانستان ولایتونه، او له دې وروسته یو څه لیکل ورته کوم. نو دا هم د افغانستان د ولایتونو په اړه باندې دا معلومات شو چې ما دوه پاراګرافونه ولیکل. له دې څخه وروسته زه راځم او اوس غواړم چې زه دغه یو سلاید چې دی د افغانستان دا ځان ته څنګه کوم کاپي کوم، څه ډول یې کاپي کوم. زه راځم یوازې غواړم دغه ټایټل ځان ته کاپي کوم. له دې څخه وروسته زه دا کاپي اخلم، چېرته یې پیسټ کړئ. زه ورته وایم چې دا راواخله او همدغلته یې پیسټ کړه. نو څنګه یې پیسټ کړئ؟ سمپل پیسټ باندې کلیک کوم، دا ماته همدلته پیسټ کړئ. نو دا د کاپي او پیسټ خبره شوه موږ سره. خو که زه چېرته دا له دې ځایه دا بېرته ډیلیټوم او بیا راځم ورته دا انتخابوم، صحیح ده. چې کله مې انتخاب کړم هغه کنټرول سی او کنټرول وي او کنټرول ایکس هغه شارټکټونه چې په وورډ کې موږ ویلي دلته هم قابل د تطبیق دی. کنټرول سی کاپي دی، کنټرول وي پیسټ دی او کنټرول ایکس کټ دی. ګورئ زه دا کنټرول سی کوم، چې کله مې کنټرول سی کړ زه راځم دلته کنټرول وي کوم، پیسټ کېږي. یا زه راځم دا انتخابوم، چې کله مې دا انتخاب کړ دا کنټرول ایکس کوم او دلته راځم کنټرول وي کوم، بېرته پیسټ کېږي. نو د کټ شارټکټ ده. یا فرض کړه زه ورته دا انتخابوم او له دې ځای څخه دا کټ کوم، چې له دې ځایه مې کټ کړه، زه له دې څخه وروسته زه راځم او زه ورته وایم چې دا ماته دغلته پیسټ کړه، صحیح ده. دلته کلیک کوم او کنټرول وي کوم، دلته یې ماته پیسټ کړه. نو دا همغه پخواني خبرې دي چې وورډ کې موږ تاسې ویلي چې څه ډول کولی شو کټ کاپي او پیسټ وکړو. دا به بېرته زه کنټرول زیډ کړم چې بېرته همغه خپل حالت ته راشي. بله خبره هم دلته موږ سره په کټ فارمټ ټیکس فارمټ پوینټر دی. فارمټ پوینټر څخه هدف څه دی؟ ګورئ زه دا ټایټل انتخابوم او له دې څخه وروسته دې ته یو رنګ ورکوم، صحیح ده. او دغسې یو ډیزاین ما ورته ورکړه. اوس همدغه ډیزاین زما په کار دی چې په دغه ټایټل باندې هم څنګه کو اپلای کړو. نو زه دلته راځم، دلته درېږم او فارمټ پوینټر ورته اخلم او له دې څخه وروسته دلته راځم او برش راته راکړی، دا برش په همدې باندې کیش کوم. دوباره به راشم دلته فارمټ پوینټر ورته انتخاب کوم، بیا به دلته راشم او له دې وروسته به دا ورته سلیکټ کوم. ګورئ دا چې کوم ډیزاین یا کوم فارمټ و دې پسې به زه چېرته ګرځېدلم، همغه فارمټ چې په دغه فارمټ چې په دې ټایټل باندې اپلای شوی و دا مې دلته سمپل د فارمټ پوینټر په تھرو باندې دلته هم اپلای کړ. نو دا کټ کاپي پیسټ دا همغه د وورډ خبرې وې. پیسټ سپیشل دلته موږ هم لرو. د پیسټ سپیشل څخه هدف څه دی؟ ګورئ زه راځم دلته
اول سلاید ته دا انتخابوم ورته صحیح ده او کنټرول سی سره د دې کاپی اخلم چې کله مې کاپی واخته دا غواړم دلته پیسټ کوم څه ډول پیسټ کول غواړم دلته راځم په سپیشل ته او چې کله په سپیشل ته راغلم دلته ماته اوس اپشنونه راکړي چې دا سره رقم پیسټ کول غواړم فارمټ ټیکس ورته انتخاب کوم هغه د وټ خبره د کټ مټ هو به هو هغه فارمټ ټیکس موږ تاسو ته کاپی کوي خو کچیر درې شمه زه ورته دا بیرته کنټرول زیډ کوم او زه ورته دا ماته پیسټ کا په سپیشل تر راځم او ورته وایم چې فارمټ ایچ ټی ایم ایل فارمټ نه ورته وایم ان فارمټډ ټیکس ګوري ان فارمټډ ټیکس راته پیسټ کا همدا ډول راځم ورته پیسټ کراته او په سپیشل تر راځم ورته جی پی ان جی شکل راته پیسټ کا نو دا اوس موږ سره یو پی ان جی ایکس شو پی ان جی ایکس په شکل باندې موږ تر راوړلو بیرته کنټرول زیډ کوم نو دا منګو تاسو سره د پیسټ بیا فرض کړئ د دې کاپی اخلم او زه غواړم دلته پیسټ کوم پیسټ سپیشل تر اعظم چې کله په سپیشل تر عالم جی پی جی هم کولای شم چې ځان سره څنګه کوم کا پیسټ کوم و زه موږ سره یو جی پی جی شو بیرته به کنټرول زیډ کو نو دا موږ سره د کټ کاپی فارمټ پوینټر پیسټ او د پیسټ سپیشل پورې مربوط خبره بل خبره هم دلته موږ د سلایډز لرو سلایډز چې دغه موږ تاسو چې په دغه سلایډونو کې کار کوو پورټ کې موږ تاسو ورته ډاکومېنټ ویلو په پاور پوینټ کې ورته سلایډز ویل کیږي په ایکسل کې ورک بوک موږ ورته ویلو او په اکسس کې موږ ډیټابیس ورته وایو صحیح ده اوس راځم از سلایډز ته دغه دوه سلایډونه خو ما ولیکه وروسته زما بل سلایډ پکار دی څه ډول سلایډ دی پکار دی په دې شکل سلایډ دی پکار دی نه دا سلایډ مې پکار نه دی زه راځم دلته ورته وایم دغه ډول سلایډ ماته راکړه نه دا مې پکار نه دی زه راځم ورته وایم دغسې یو سلایډ راته راکړه دلته اوس لیکل ورته کوم بیا کولی شم چارټ ویډیو اډیو پکچر هر څه پکې راوړم فرض کړه دلته ورته لیکم چې کابل دا د کابل په اړه فرض کړه زما معلومات شو او د کابل په اړه به زه ورته یو پاراګراف ولیکم صحیح شو همدا ډول دلته به ورته بل پاراګراف هم ولیکم همدغه کابل مربوطه بل ولایت ګوري دا لیکل ما وکړه او یا ورته فرض کړه دلته مې د کابل په اړه معلومات ورته ولیکه او زه وروسته داسې کار کوم دا ټول راخلم او له دې ځایه څنګه کوم ډیلیټوم او دلته راځم پکچر ته چې کله هم پکچر ته راغلم د کابل مربوط یو عکس غواړم دلته واچوم فرض کړه دا د کابل مربوط یو عکس شو ګوري د کابل مربوط یو عکس ما هم واچو به کله چې عکس باندې موږ تاسو کلیک وکړو ګوري دلته فارمټ پکچر راځي دا د فارمټ پکچر ټول هغه د وټ خبرې دلته دي فارمټ پکچر کې ریموو بیکګراوند ریموو کولای شو کریکشن کې موږ تاسو مختلف شکلونه په اپلای کولای شو فرض کړه هم په اپلای کو ګوري ډیر زیات سپین شو ترانسپیرنسي په کوم اندازه غواړي مختلف ترانسپیرنسي ورته انتخاب ولای شو همدا ډول آرټیسټیک افیکټس په اپلای کولای شو ګوري مختلف افیکټس چې په اپلای کولای شو کمپریس پکچر کولای شو چې کمپریس کو ایمیل ورته انتخابوم او کې کوم کوالټي به کم کې خو سایز به لګ کې ایمیل په ترو باندې به خلېګل کیږي چینج پکچر ته راځو فرام ا فایل دغه پکچر زمال ته کار نه دی په ځای دغه عکس راوړه انزرټ کې هم دغه ورته عکس بدل کی مختلف فرام سټاک ایمیج باندې چې کلیک کې کله چې انټرنیټ سره وصل اوسېږي نو دا د سټاک ایمیج سره وړي مختلف ایمیج دي ته کولای شي چې دغه انلاین ایمیج نه یو ایمیج راوخلې او دلته ځان ته څنګه کې انزرټ کې نو زه چینج پکچر ته راځم پکچر آنلاین سورس دا هم د انټرنیټ څخه کولای شي چې عکسونه راوړي او دلته ځان ته انزرټ کې او فرام کلیپ بورډ کچرته په کلیپ بورډ کې در سره اوسېږي نو هغه راوړلای شي دا به خیز لمنځ ورو ریسیټ پکچر باندې چې کلیک وکړي په دغه پکچر باندې فرض کړه زه دغه یو ډیزاین اپلای کوم صحیح ده دا ګوري لاندې ور سره یو شیډو هم راغی یو سورې هم زما د عکس راغی ځکه ریسیټ پکچر و هم هغه هر څه فارمټ چې په دې پکچر باندې ما اپلای کړی هغه فارمټ به مکمل لمنځه راشي کچرته زه راشم دغه خپل عکس له دې ځای راوخلم او لوی کړم او له دې څخه وروسته راشم ورته دغه ډیزاین هم ورته انتخاب کړم زه ورته وایم زما د عکس بیرته خپل اوریجنل حالت ته راوړه نو زه دلته راځم ریسیټ پکچر ان ریسایز ورته انتخابوم ګوري زما د عکس هغه اکچوال سایز چې کوم یو دی او هغه اکچوال سایز راته راوړي او هغه افیکټس او فارمټونه چې ما په اپلای کړی هغه لمنځه وړي او دا پکچر سټایل دي مختلف سټایلونه دي چې موږ تاسو ورته ورکولای شو بارډر دې سره رقم بارډر دغه خپل عکس غواړي چې ورکی دا ډول بارډر ورکوم دا ډول بارډر ورکوم نو بارډر بيخي بارډر ته نه لري کوم هم دا ډول د بارډر دغه سور به څومره اوسېږي دومره به اوسېږي هم دا ډول رنگ به سره رقمي سور به اوسېږي هم دا ډول لیوز دي مختلف لیوز ورته اضافه کولای شو لدې ځای او آل ټیکس د دې ټیکس په اړه باندې اوس معلومات درته ورته لیکل شو د عکس شي په اړه د اوس ډول عکس ده
برینګ فارورډ سند باک او سلیکشن پین دا ټول الاین دا ټول هغه خبرې دي چې موږ تاسو پورټ پروګرام کې ویلیو. نو بیرته راځو هوم ته. نو دا موږ سره وو د نیو سلایډ خبره او همدا ډول سلایډونو لیوډز د مختلف لیوډز لرو چې موږ تاسو د سلایډونو واخلو. ریسیټ چې د هر څه فارمټ چې کړی هغه به موږ ته بیرته لمنځه یو نارمل حالت ته وروړي. او بل هم سلیکشن ده. ګوري سیکشن ده. سیکشن کې موږ تاسو څه کار کولای شو. زبرای شه بدل ته بزر یو واکس انسرټ کوم ځانته. صحیح ده. فرض کړه دا واکس ما انسرټ ک. کنټرول لیفت کلیک سره زدا غواړم لګلوي کما. کنټرول لیفت کلیک سره په یو اندازه عکس لوي کیږي. ګوري په یو اندازه ما د عکس لوي کې دغه تمه کې خو ده. اوس راځم د دې کنټرول سی اخلم همدغه سلایډ ز کنټرول وی کوم دلته هم پیسټ کوم او دلته هم پیسټ کوم. دلته کلیک کوم راځم سیکشن ته ورته هم ار سیکشن ورته وایم چې دا زما فرست سیکشن دی. فرست سیکشن او رینیم کوم. ګوري دا ما سره څنګه شو فرست سیکشن شو. دلته کلیک کوم او دلته یو بل سیکشن هم اضافه کوم ورته هم ار سیکشن او دلته ورته لیکم چې دا زما سیکنډ سیکشن شو او دا هم څنګه کوم رینیم کوم. ګوري دا ما سره سیکنډ سیکشن شو. اوس دا فیسیلیټی تاسو رښتیا زویم لومړی سیکشن راته کلوز کړ کولیپس کړ. ګوري دا ما سره لومړی سیکشن څنګه شو کولیپس شو. دوم سیکشن هم را سره کولیپس کړ. ګوري دواړه ما سره څنګه کولیپس کړ. خو کله چې ته غواړم لومړی دوم سیکشن ورته ماته څنګه کا ایکسپاند کړي ان کولیپس کړ. ګوري به ته ماته څنګه ک ان کولیپس کړ. نو دا موږ تاسو د سیکشن په تر باندې کولای شو. ریموو سیکشن کله چې ما کلیک ک سیکشن ریموو کړئ. ریموو آل سیکشنز ټول سیکشن د پریزنټیشن څخه لري کړئ. خو زه بیرته کنټرول زیډ کوم چې راشي. بل خبره دلته موږ سره دا کولیپس او ایکسپاند دی. خاصه غواړي کولیپس کې زه هم دا ټول راته کولیپس ک نه بیرته راته ایکسپاند ک. نو دا موږ سره وو د کلیپبورډ ګروپ او همدا ډول د سلایډز ګروپ خبره. او فند د فند خو موږ تاسو پورټ پروګرام کې هم ویلې ده. د فند څخه هدف دا ده فرض کړه دغه زه انتخابوم او بولډ کوم ایټالیک کوم لاندې خط ور کوم همدا ډول لګي نورم بولډ کوم په میس کې خط ور کوم. دلته اوسو خبرې دی. ګوري کریکټر سپیسینګ ټایټ چې ده په دغه شکل راځي. زور دویم نه یار ټایټ نه نارمل شکل باندې راوړل. نارمل شکل داسې ده. لوز چې ده ګوري لګ پراخواله د دې سپیس د دې لیکلې ترمنځ د پراخواله زیاتېږي سپیس زیاتېږي. فرض کړه دا صحیح نه معلومیږي. زه بل ترې شم دا یو لیکل ورته انتخاب کوم دا ورته سلیکټ او لدې څخه وروسته دا ورته څنګه کوم ویری لوز وکړم. ګوري دغه کریکټرز ترمنځ یا دغه د حروفونو ترمنځ مسافه ډېر زیات شوي سپیس ډېر زیات شوي. کلوز ورته انتخاب کوم لږ کمیږي او که چېرته ټایټ ورته انتخاب کوم بیخي کمیږي. نو دا یو څه اپشنونه دي. مور سپیسینګ ته چې راشي دلته په خپله خوښه به کولی شي چې دغه ورته زیات کوي کموي یا زیاتوي یعنې سپیسینګ به څومره اوسیږي. نو دغه کار هم کولی شي. او دا موږ سره هغه چینج کیس خبره ده. سنټنس کیس باندې غواړي دا راشي. لوړ کیس باندې راشي ټول واړه حروفونه او که اپر کیس ټول غټو حروفونو باندې راشي او یا هم کیپیټلایز ایچ ورډ. نو سره کوم چې تاسو خو خې ټوبل کیس نو معمولا ډیر استعماليږي سنټنس کیس دی. لدې ځای کولای شي چې ورته اندازه انتخاب کې څومره اندازه کې ستاپ کار دی او لدې ځای کولای شي فندونه ورته انتخاب کې لکه دا فند زمون او لدې ځای کولای شو هم ورکه او لوی کړو. د دې ځای رنگونه ورته ورکولای شو. مختلف رنگونه دي او همدا ډول د دې ځای کولای شو چې فرض کړه ورته یو شیډینګ هم ورکو. نو دا چې د زمونږ استاسې د نن ورځې درسو زه راځم بلینک پریزنټیشن اخلم. یو بل طریقه هم تاسو ته زده کوم او هغه داسې د ګوري زه یو پکچر سلایډ شو جوړوم. د پکچر سلایډ شو جوړول لپاره زه راځم دلته بلینک همدغه راځم او دلته لیکم ورته چې فرض کړه افغانستان لکه افغانستان پریزیډنټس په اړه باندې زه غواړم یو سلایډ شو جوړ کړم. دا ورته انتخابوم او دا ورته بولډ کوم او له دې وروسته دا انتخابوم ورته او دا څنګه کوم دا ډیلیټوم بیخي. صحیح شو. لدې څخه وروسته زه دلته راځم او نیو سلایډ ته راځم یو بلینک سلایډ اخلم. کله مې چې بلینک سلایډ واخیسته انسرټ ته راځم د انسرټ څخه وروسته پکچر ته راځم او د سپیسي ورته انتخابوم. کله مې چې د سپیسي ورته انتخاب کړ زه ډي ډرایو ته راځم افغان پریزیډنټس دغه فولډر ورته اوپن کوم ورته لومړی ماته ډاکټر نجیب عکس راوړه. د ډاکټر صاحب نجیب الله عکس چې راوړ زه ورته دې ته دغه سیو افیکټس ورکړه او بیا راځم همدغلته کنټرول شفټ ام سره زه یو بل بلینک سلایډ اخلم او بیا راځم انسرټ ته انسرټ څخه بیا پکچر ته او د پیسي ته بیا له دې څخه وروسته زه ورته د حامد کرزي صاحب یو عکس ماته راوړه. ګوره دغه عکس ماته راوړه. د دې ځای کلیک کوم او لیفټ کلیک نیسم او دا لږ کوشنی کوم او دغه سټایل پې اپلای کوم.
همدا ډول کنټرول شیفټ ام سره زه بل بلینک سلاید اخلم او بیا انزر ته راځم او بیا پکچر ته راځم او بیا د سپیسی ته راځم بل عکس هم د پاچا صاحب ځای ښه عکس غواړم چې راوړم له دغه کورن لیفټ کلیک سره زه دا اخلم کوشنی کوم او دغه ډیزاین پې اپلای کوم دغه سټایل مې پې اپلای کوم کنټرول شیفټ ام سره بل بلینک سلاید اخلم او بیا انزر ته راځم او بیا پکچر ته راځم او بیا د سپیسی ته راځم بل عکس هم د اشرف غنی صاحب عکس راوړم او لیفټ کلیک شیفټ لیفټ کلیک او همدا ډول کنټرول سره زه د عکس هم لویوم او بیا هم ورته یو سټایل ورکوم کنټرول شیفټ ام سره بل بلینک ډاکومنت بل بلینک سلاید اخلم پکچر ته راځم دس ډیوایس ته راځم او بل هم د سردار محمد داود خان عکس سره ځای ښه عکس به راوړو صحیح ده او لدې کنټرول لیفټ کلیک دا به هم لګلوي کوم او دی باندې به هم دا ډیزاین اپلای کوم او بیا کنټرول شیفټ ام سره بل بلینک سلاید اخلم او بیا راځم انزر ته او بیا پکچر ته او بیا راځم دس ډیوایس ته او بیا د سردار محمد داود خان عکس راوړم کنټرول لیفټ سره ویل کوشنی کوم او دی باندې به هم دغه سټایل اپلای کوم صحیح شو دا لکه د افغانستان پریزیډنټس یا د افغانستان د پاچاهانو یا رئیس جمهورانو هغه سلاید شوز غواړم جوړ کړم دا ما ټول انتخاب کړه لدې څخه وروسته څه کار کوم دیو ته باید وخت هم ورکو کنه F5 سره ګوري دا موږ تاسو ته پریویو کیږي او سکیپ سره بیرته د پریویو حالت نه وځي زه راځم دغه لومړی سلاید انتخابوم او دلته انیمیشن ته راځم دې ته دا ډول یو انیمیشن ورکوم دوم انتخابوم دې ته دا ډول یو انیمیشن ورکوم او همدا ډول هر یو ته یو انیمیشن زه انتخابوم صحیح ده دې ته به داسې یو انیمیشن انتخاب کو او همدا ډول دې ته به دا انتخاب کو او همدا ډول ریبر شو او دې ته به دا یو انتخاب کو صحیح شو ترانزیشن مختلف ترانزیشن ما ورته څنګه کړې انتخاب کړلې نو اوس راځم ورته دا انتخابوم او لدې څخه وروسته زه څه کوم سلاید شو ته راځم او ریهرس ټایمینګ دې باندې کلیک کوم هر یو عکس ته څومره وخت ورکوي زه ورته لږ صبر کوم لکه 3 ثانیې غواړم چې دغه عکس زه وخت ورکوم ګوري دلته 15 ثانیې شي نو لیفټ کلیک کوم 3 ثانیې دې ته بیا هم کلیک کوم لکه دغه عکس هم ماته یو 3 ثانیې شو کا او بیا بدل کا بیا کلیک کوم او دا هم راته سو 3 ثانیې د عکس وخایا شوې کا او بیا کلیک کوم او دغه عکس هم راته یو 3 ثانیې څنګه کا شو کا او بیا هم کلیک کوم چې بدل شي دا هم راته 3 ثانیې شو کا او بیا لیفټ کلیک کوم چې بدل شي دغه عکس هم ماته 3 ثانیې شو کا او بیا لیفټ کلیک کوم چې بدل شي لکه ګوري دې ته منګه څنګه وکړو وختونه مې ورته وټاکل کنو یس کوم چې کله مې دا یاس کړ اوس راځم فایل ته او بیا راځم سیف ته خو نه زه دا نه سیف کوم زه راځم ایکسپورټ ته دینه غواړم یو ویډیو جوړ کړم خاصه ډول کریټ ویډیو ورته انتخابوم په کوم زه اوس سوشل ډي پی کې ویډیو راته جوړ کوم کریټ ویډیو باندې کلیک کوم او ویډیو چیرته سیف ده زه ورته ډیسکټاپ کې سیف کوم او سیف دلته ګوري ویډیو پروسس ویډیو باندې کار شو اوس پروسس کیږي ویډیو موږ ته جوړایم دغه سلاید شو نه لکه دغه څه عکسونه دغه څه د کوم عکسونه د کوم سلایډونه چې ما جوړ کړ دغه ټول سلایډونو نه ما ته اوس یو ویډیو جوړ کړي یا دغه پریزنټیشن نه به یو ویډیو موږ ته اوس جوړ کړي لکه به ورته صبر وکړو چې تر څو دا اصلو ته پوره شي صحیح شو دا اوس داخله بیا هم ځان سره دا پریزنټیشن هم سیف کوم ډیسکټاپ کې به سیف کوم صحیح ده دلته به شو ډیسکټاپ ورته انتخاب کوم او سیف وکړم او نور به دا پریزنټیشن څنګه کوم کلوز وکړم دا ډونټ سیف کلوز میکر هغه ویډیو چې ما جوړ کړی کوم دی ګوري افغانستان پریزیډنټ دا ویډیو دی ډبل کلیک پې کوم تاسو وګورئ ما ته اوس دا یو ویډیو جوړ شوی ده افغانستان پریزیډنټ 3 سکند بعد اوس دا خپل بدلیږي ګوري اوس د شي ډاکټر صاحب نجیب الله عکس راغی 3 ثانیې 15 ثانیې به دا وسی ګوري دا هم به د څومره وخت چې ما ورته ریهرس ټایمینګ ورکړی هماغه عمر سکند بعد به دا عکسونه بدلیږي لکه په دې طریقه باندې موږ تاسو کولای شو چې یو ویډیو ځان ته څنګه کو جوړ کو په پاور پوینټ کې او د پاور پوینټ د پریزنټیشن څخه نو هیله ده چې اوس مو ترې زده کړی وي دا زموږ استاد د نن ورځې درس او سبا ان شاء الله په نورو موضوعاتو باندې خبرې